بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او آباد اوسئ. نن تازه ترین په حواله سره چې نن 3 مارچ دی کم دا روزه د لسمه ورځ ده او کم پاکستان افغانستان شخړه او غسر سره ټولي خطې کې ایران کم سچويشن جوړ شوی دی. امریکا اسرائیل ایران سره چې کم حمله دي جنگ دی او ایران چې کم بدل اخلي هغه ول سره او بل طرف ته د پاکستان افغانستان کم صورتحال دی په دی رزو او دا کې کم اپډیټس کم معلومات یعنی تر اوسه پورې چې کم کاروایي شوې دي هغه پاکستان کمی جاری کړی دي یا افغانستان کمی جاری کړی دي. بل طرف ته سوشل میډیا باندې کم خوريږي خبرونه هغه حواله سره او سره یو بل اهم اپډیټ دا دی چې پاکستان دوه کسانو مطالبه باندې دوه کسان ورته حواله کړی شي او هغه نه پس په دغه مکمل د جنگ بندي اعلان کوي. هغه کم کسان دي افغانستان ته کم کسان خودلی شوی دي په باندې هم راځم. ویډیو اخیره پر وګورئ کمل کرو نیم سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس لازمي راکوي. دی ورځو کې یقینا چې ما هغه شانتي ریپورټینګ یا هغه شانتي خبرونه چې کم سنسني پیلوي نو هغه کوشش مې کړی دی تاسو ګوري چې هغه شانتي ویډیو نه جاری کوو او نه د دې ټیم کې پکار وي. کم سوشل میډیا باندې غوبل روان دي هغه هم تاسو سره نن په نظر کې اچوم چې دې منې تاسو خپل نظر وي چې دینه نفرتونه خوريږي څومره پورې موږ کوشش وی چې ولس ترمنځ نفرتونه کم شي. یو خو نن ورځې چې کم 3 مارچ ته فګر کم جاری کړی شوی دی پاکستان لخوا وزیر اطلاعات کم جاری کړی دي افغان طالبانو په حواله سره غوړي سلور شپته چې په دغه کې مرګ خودل شوی دی افغان طالبانو او په شپږ سوا 15 شپته زخمیان خودل شوی دي او په دغه کې یو سل اتیا چک پوسټونه د کم د افغانستان کې دي یا د بورډر سره دي دا تبا کړی شوی دي او یو دیش د افغان چک پوسټونو باندې پاکستان فوجیان قبضه شوی دي او یو سل ونوي ټانکونه ابختربند گاډي چې کم د اسلوال گاډي دي دا تبا کړی شوی دي هم دغه شانتي ګڼش میرا حاصله هم تبا کړی شوی دا او دا ویل کیږي چې کم ډرون کم زناغه کې د هغه زه هم پنهخ کړی دي. د سره سره فضائي حملو کې شپږ 50 مقامات پنهخ کړی شوی دي په فضائي حملو کې چا کې ټول افغانستان موږ کا وګورو کندهار شو کابل شو یا ننګرهار شو دغه شان پکتیا د کوتورم د خاص کر کم بګرام بیس ته په هغه حواله سره ویل کیږي چې هغه هم تبا کړی شوی دی پاته هم ډیر زیات نقصان رسول شوی دی. بل طرف ته افغان میډیا نه هم چې کوم دا چلیږي لګیا دا خبرونه چلیږي په دغه کې نن صرف درې فوجیان خود لیکيږي هغه اورال چې کوم دی خي تقریبا 500 پورې اوسه پورې پاکستاني فوجیان خي او دغه شانتي چک پوسټونه خي او د چترال دغه ایریا نه ونی ساتر د څومره بوند دي مختلف دیهاتونه دي په دوه باندې هم بمبري شوی دا ګولې اوریدلې دي خاص کر کم هغه علاقې دي چې کوم دا بورډ سره نږدې دي ډیرو خلکو التنا کډي هم کړي دي او ډیر زیات ځان محفوظ طرف ته هغه کړي دي. خو افغان میډیا طرف نه چې کوم چلیږي هغه کتا سرزو خیمه چې په دا کې نن ورځې پورې کم خبرونه دي چې خو هم دغه دي چې نن درې فوجیان دوه خود لیکيږي او مختلف چک پوسټونو باندې حمله شوې دي او ډرون اوچت کړی شوې دي چې په ډرون کې مختلف ځایونو باندې دي بمباري کړی دا. خو سره په دغه کې کتا سو ګوري مختلف کم سوشل میډیا دا په هغه کې نفرتونو حواله سره مختلف فوټیجز چې ولسی په توګه باندې نفرتونه خوري چې زنو ته زندورونه چول شي دي او دغه بازار کې ګرځي افغانانو دا شانتي کله هم نه دا چې کله هغه جیل ته بوزي هغه زړه فوټیج کم دي هغه خودلی شوی دي هغه ولې چې جلیان عدالت ته بوزي نو زیات تعداد کې وي نو بیا خامخا یو بل سره تړل شي نو هغه په دې توګه باندې بوزي اوس دا نه پوهیږو چې دا کم طریقې سره دغه جوړ کړی شوی دي. خو بل طرف ته دی حواله سره کتا سو ګوري چې کومه بمبري کیږي د افغانستان طرف نه هغه هم خپل کوشش کوي چې د فوزي چې کوم عملیات دي هغه ته ځان ورسوي یا هغه ته جوابي کاروي ورکي. خو دغه روزه کې یقیني معنا چې دغه شانتي عملیات وړو مسلماني ملکونه ډیر زیات یعنی غلط تاثر خوروي. اوس په دغه کې چې کوم
پاکستان مطالبه ده چې دوه کسان موږ ته حواله کړی شي چې یو حافظ ګل بدر ده او بل نور الله مسعود چې کوم ټي ټي پی مشر ده او باقاعده توګه هغوی پاکستان چې دي ثبوتونه هم موږ افغانستان ته ورکړي دي او ورسره هره دماکه چې کیږي یا هر یو کاروي کیږي او باقاعده توګه اعلانات یا هغه په سر اخیستې وي نو دغه وجې نه افغانستان حکومت ته فوري توګه دا دوه چې کوم لیډران دي دا پاکستان ته حواله کړي نو پاکستان به دغه چې کوم جنگ دی یا دغه کوم دا به عملیات په وسار کی بل طرف ته کتا سو ګوري چې مسلسل دغه چې کوم بریدونه کیږي مسلسل کم دغه کیسې روانې دي په دې حواله سره یقینا چې سوشل میډیا کتا سو ګوري ډېر بد حال دی او په دغه کې سوشل میډیا باندې ډېر زیات نفرتونو خورولو طرف ته هم خبره زی خو وسره دی طرف ته کتا سو ګوري چې اسلامي ممالک دی وخت په خپل جنجال کې دي ایران صورتحال تاسو ګوري دی وجینا پاکستان ته افغانستان طرف ته ډېر توجه نه ورکول کیږي او ایران چې کوم دی وخت خلیجي ملکونه ټارګټ کړي دي خلیجي ملکونو کې چې کوم امریکا بیسز دي هغه ته ډېر زیات ګڼ تعداد کې نقصان رسولې دی ډېر زیات کتا سو ګوري چې څومره هم خلیجي ممالک بیسز دي تقریبا ټول په نخښه کړی شوي دي او بیا خاص کر هغه رینج کم دي ایران کوم مقابله کوي په دې حواله سره استاد ترین کی دادی چې امریکا چې کوم غختل چې موږ एकदम التا کې څنګه عراق کې خوشیو زمینی کاروي به شروع کونو اغنا او اوس هغه په شاکیږي لګیا دي او هغه خبره نه اوس ټرمپ ته هم ډیر زیات شکست سامنا ده او ټرمپ هم اوس ګوري چې په دغه سچویشن کې سره روان دي اوس د کې امارت اسلامي یعنی کابل سچویشن کتا سو ګوري التنا کم خبرونه رزي یا هغه د پاکستان د کم مقابله شروع کړی د خپل لغه باندې او خپل دریس چې کم د هغه په خپل ځی باندې چې زموږه خاوره استعمال کی یا زموږه خاوره باندې یا زموږه خود مختاری ټارګټ کړی شوی دا مختلف شهرونه چې کم خاص کر بیا سرکري املاک ته څومره نقصان ډیزل رسیدلې دی یقینا چې افغان حکومت ته دا ډیر زیات زیان دی ډیر زیات نقصان دی او اوس په دغه صورتحال باندې یقینا چې اوس دا خبرونه کیږي چې پاکستان غواړي چلته کې رژیم چینجنی د طالبانو حکومت دغه هغه چې کوم دی هغه چینج کړی شي خو سره پاکستان چې کوم اوس مطالبه ده هغه نه دا وضع کیږي چې هغه د کوم د دهشتګرد لیډرز دي دا غواړي او دا جنگبندي غواړي خو اوس دغه شخړه چې کم طرف ته لاړه یا د کم نمونه د عملیات وشول آیا په داسې صورتحال کې امن راتلل دیر په امن راتلل دواړو ترمنځ دغه ناسته کول یقینا ډیر زیات ضروري ده ولې چې دا خبره نوره خوريږي او نور نفرتونه خوريږي او خاص کر د دواړو پښتنو سیمو په منځ کې ډیر زیات یره تاریخ اندېښنې خوري کیږي نو الله دې مو کی چې دغه روزي بختوري میاشتې کې د چا دعا قبول شي چې دغه معاملې زرت زره حل شي فلحال ام دې پوری دي او کوشش کوي چې زه خپله منې کوشش کوم تاسو ته ډېر زیات سنسني خیز او دغه شانتې زر نه راځم چې نن دوره چیک پوسټونه وویل شو دوره وویل شو یقینا چې کوم تعداد دی میکسیمم چې کوم کنفرم کیږي هغه تاسو سره شیر کوو او سره کوشش کوو چې دغه معامله الله تعالی دې زر تر زره حل کی او د خلکو نفرتونه کم دي هغه زیات نشي خواره کني دغه سچویشن نه یقینا چې کم خبرونه راځي یا کم اطلاعات راځي نو هغه ډیر خطرناک دي ولې چې دی وخت کې خطه کې ډیر زیات پرابلم دي خطه کا تاسو ګوري د ایران کم عملیات شروع کړي دي هغه یو قسمه هغه نه پرېږ دي یعنی دومره پورې خطر شته پاکستان ته چې پاکستان کې کوم امبیسي دا کې دي چې ایران هغه هم ټارګټ کی دوره پورې هغه په غم غوسه کی دي نو الله دې وکړي خیر خطه کې ټول صورتحال خراب دي خاص کر پاک افغان موږ ډیر زیات فوکس دي او تاسو خپل کمنټس نه راي نه موږ مې راوي ان شاء الله کوم تاسو ته راځي تاسو سره شریک وډیره مننه خوشاله آباد اوسئ